سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په مانسهره بټګرام کې چې کوم افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده او اوس هم د فوج ریسکیو اپریشن شروع دی. په تازه خبر کې ویل کېږي چې 3 یا 4 ماشومان ریسکیو شوي دي، یعنې د هغه ځای نه ویستل شوي دي. هغه کوم چیر لیفټ چې د هغې 2 رسۍ شلېدلې وې او یوه نازکه رسۍ پاتې وه. داسې ویل کېږي چې د هغه چیر لیفټ نه 4 ماشومان یا 3 ماشومان ویستل شوي دي په حفاظت سره، او هغه د سپیشل سروس ګروپ چې کوم SSG کمانډوز دي هغوی ویستلي دي. یو بل خبر داسې هم وایي چې تر اوسه پورې د دغه کسانو په باره کې اپریشن شروع دی او مقامي خلکو هم داسې پلان جوړ کړی دی چې نور خپله د ریسکیو اپریشن وکړي او د دغه رسۍ په ذریعه باندې هغوی ته رسایي حاصله کړي. نو قدرمنو دوستانو، الله پاک ته لاس په دعا شه چې الله پاک دغه ماشومان او دغه سړي چې کوم دي د په خیر عافیت سره خپلو کورونو ته ورسوي او دغه ځای نه په خیر او عافیت سره راخلاص شي، ځکه چې یقینا دا یو ډېره دردونکې واقعه ده، افسوسناکه واقعه ده، ځکه چې د ډېرو خلکو کورونه به ورسره وران شي. خدای مه کړه که په دې کې چاته تکلیف ورسېدو یا